دا وظیفه چې څوک هم په پابندۍ سره کوي الله جل جلاله به د هغه تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات به الله جل جلاله ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما رونو او خویندو، که یو انسان ته ډیر زیات حاجتونه راپېښ شوي دي او د دې انسان دا حاجتونه نه پوره کیږي، د حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله و نعم الوکیل یو داسې وظیفه درته ښیم. کله چې هم تاسو د دې وظیفې ذکر هم په دې طریقې سره وکړئ، الله جل جلاله به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام مشکلات به الله جل جلاله د ستاسو ختم کړي. دونه مبارکه او دومره آسانه وظیفه ده. راځئ د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم. خو د دې نه مخکې که یو انسان په مشکلاتو کې اخته شوی وي، ټولې بندې دغه لارې ټولې بندې وي، خو هغه رونه د دې وظیفې ذکر شروع کړي، د دې وظیفه شروع کړي، نو الله جل شانه به د هغوی هغه بندې لارې هم ازادې کړي. نو یو ډېره مبارکه وظیفه ده. راځئ طریقې درته اوس ښیم. د دې وظیفې کولو طریقه دا ده چې د هر مانځه نه پس سل کرته د دې ذکر وکړی شي. د هر مانځه نه پس د دې نه مخکې او وروستو درې کرته درود شریف وایه، او بیا سل کرته په دې منځ کې حسبنا الله و نعم الوکیل وظیفه کوه، او بیا د هغې نه پس د خپل حاجت دپاره سوال وکړه، یا الله زما د پلانکې حاجت دی. د هر چا حاجتونه خپل خپل حاجتونه پکې وغواړئ. نو انشاءالله چې د دې وظیفې په برکت به دی الله جل جلاله تمام حاجتونه پوره کړي، ټولې بندې لارې به دی الله جل شانه روانې کړي، او څونه مشکلات تا ته مخې ته وي نو الله جل شانه به تمام مشکلات ختم کړي. نو یو ډېره زبردسته وظیفه ده. تاسو هم کولی شئ او هر سړی د دې نه پیدا اخیستلی شي.